دا د وجیبا د هر مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د پلازمینی کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د 22 حوزو اړوند ښوونځیو څخه د خپل ټاکل شویو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې تړاو د یاد ریاست محتسبین زیاتوي چې د کړنو له شروع سره په یادو ځایونو کې د ډیرو ستونزو مخه نیولې او د وزارت له لوري ټاکل شوي سپارښتنې پلي شوي دي. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف رئیس مفتي کریم الله فقیر د یاد ولایت د والی، امنیه قومندان، د استخباراتو معاون، د محاکمو استازي او د دې ولایت د پوهنې رئیس په ملتیا د ارزګان ولایت چارچینو ولسوالۍ ته سفر وکړ. دا سفر چې موخه یې په یادو برخو کې د مسؤلینو کړنې څارل او د شته ستونزو حل کول وو. د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس د یادې ولسوالۍ له مسؤلینو سره په ناسته کې هغوی ته وویل چې ورسپارل شوي مسؤلیتونه په پوره امانتدارۍ ترسره کړي او له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي او له هغوی وغوښتل چې د معروفاتو په اقامه او د منکراتو په مخنیوي کې له محتسبینو سره مرسته وکړي. دغه راز د کونړ ولایت د 12 ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د ښوونځیو له زده کوونکو، د سلمانیو له مسؤلینو او له هټیوالو سره پر بیلابیلو موضوعاتو اصلاحي ناستې ترسره کړي او له هغوی وغوښتل چې خپل ورځنۍ کړنې د امر بالمعروف وزارت له ټاکل شویو پالیسۍ سره سمې ترسره کړي او د داسې کړنو له ترسره کولو ډډه وکړي چې د وزارت له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. دغه راز د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د دې ولایت د مرکز په ګډون په زیات شمیر ولسوالیو کې د داویا جماعتونو له ملا امامانو او ځایي اوسیدونکو سره د معروفاتو د اقامې، د منکراتو د ازالې، د خپلمنځي یوالي او پر نورو موضوعاتو اصلاحي ناستې ترسره کړي. بلخوا د هلمند ولایت د 12 ولسوالیو د امر بالمعروف محتسبینو د شپږ جماعتونو له ملا امامانو سره په ټولنه کې د معروفاتو په اقامې او د منکراتو پر مخنیوي ناسته ترسره کړي. په ورته وخت کې د یاد ولایت محتسبینو د 14 نظامی مرکزونو څخه د خپل سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه او له هغوی وغوښتل چې خپل کړنې د وزارت د ټاکل شوی پالیسۍ پر اساس ترسره کړي.